ټي ټي پي سره د بلې خطرناکې ډلې یو ځای کېدل او پر پاکستاني پوځ د منظور پښتین تازه ګزار. جزئیات همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. ټي ټي پي وایي په شمالي وزیرستان کې یوه بله ډله هم له دوی سره یو ځای شوه. د پاکستان د طالبانو تحریک یعنې ټي ټي پي وایي یوه بله په وسلواله ډله چې پخوا یې په سیمه کې په خپلواکه توګه فعالیت کاوه د دغې ډلې سره یو ځای شوې ده. د دغې ډلې د ویاند محمد خراساني لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې چې یوه کاپي افغانستان انټرنیشنل پښتو ته هم رسېدلې ویل شوي چې د شمالي وزیرستان د میرانشاه ولسوالۍ څخه د عزتمن عمري حذف الله په مشرۍ یوې ډلې د تحریک طالبان پاکستان له امیر نورولي محسود سره بیعت کړی او له دې وروسته به د دغې ډلې تر مشرۍ لاندې خپل وسلوال فعالیتونه پر مخ وړي. د ټي ټي پي په خبرپاڼه کې ویل شوي چې دا ډله هم پر پاکستاني ځواکونو مرګونې بریدونه کړي او د دوی یو ځای کېدو سره به پښتونخوا کې پاکستاني پوځ ته پاتې کېدل لا ګران شي. بلخوا پښتين وایي ظالم ریاست څخه حیوانات هم خوندي نه دي. د شمالي وزیرستان په میرعلي بازار کې د سې شنبې ورځې جګړه کې د حیواناتو د منډۍ سوځېدو ته په اشارې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په خپل ایکس ادرس لیکلي د میرعلي بازار نننۍ ویډیو د دې ریاست طالباني او پوځي چلند ښیي. هماغه لوبه چې وسلوالې ډلې جوړه کړه جګړه یې پیل کړه او وروسته د هغوی د له منځه وړلو په نوم عملیاتو کې عامو پښتنو ته مالي او ځاني زیانونه واړوه. منظور پښتین زیاتوي د دې ریاست له شر څخه زموږ حیوانات هم خوندي نه دي. دا د پښتون وطن حال دی. پښتون سیاستوال افراسیاب خټک په خپل ایکس لیکلي په 2014 کال کې په ورته پوځي عملیاتو کې په میرانشاه او میرعلي کې زرګونه کورونه ویجاړ او لوټ شول. نوموړی زیاتوي دغه واقعه هماغه د پخواني لومړي وزیر عمران خان لخوا شوې خبره ثابتوي چې د پاکستان دولت د جنګیالیو بیا راژوندي طرحې پر اساس دې سیمه کې جګړه روانه کړې ده د پښتنو د مرګ ویجاړۍ او بېکورۍ سیاست. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.